هغه ورځ کور نه راووتم، یو سړی ولاړ دی، دا کمیس یې دې کې داسې شلېدلی. څه دي ماما؟ ویل جامې مې نشته. نو مال څه وکړم؟ ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. سړی هم غټ و، دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. مال ښه؟ ویل یو. بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې او وله مې ورکې داسې مې وکتې. مال یو ځل یا 2 ځل به وینځلې شوي، معافي راته کوه، پوره نوې نه دي. ویل معافي څه کوې، زما دا تندی سب. ویل نن نه زه بجلیګر ملا شم او په یو منډه لاړم. پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې، نو زه یې لرې نه ولیدم، نو ویې خندل. نو ما ته ویې چې مبارک شه. ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یو باسي او بل له یې ورکړي. د خولې نه مونږ د خولې نه تو بس ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحه راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وږیم چې لس خښتې دې ولم که نه. عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو، دوکه د نفس ته په ټولو عباداتو کې. هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی، هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل له یې ورکړي. دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي؟ په دولت. دا ځای دې په درد کوي او بل له یې ورکړي. نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري، خو یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته ویې سال دی، پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. پاس نه څه پوښتنې. هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم، ما ته ویې جي پلار مې مړ شوی دی، ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال یې ښه. ویل نه که نه ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال ته غم مه کوه. چې ته تېر شوم ملګرو راته ویې دا تا خو مال د ده له پلار ټول عمر په سود کې تېر و، ټول عمر په سود به یې پیسې ورکولې، ګاڼه ځایونه به یې اخېسته، ګاڼه ځمکې به یې اخېستې، د هغې حاصلات به یې خوړل، ټول عمر د ده د پلار دا کار. او ځکه ډېره ډېره دوا ورته وکړم، نو خدای پاک خو یې پرېږدي نه. نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي، زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی. څه به کي؟ ډېر خلق داسې دي، مړی وشي دیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی، هغه یو سی ورته په سینه کې دي، یا جومات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي. ټیک شو. څوک په دیره لګوي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خاني یا نوابي که نه، نو لوټې لاس کې نیولي او لګیایي داسې ګرځي او حیات کرسي وایي او پیچوفکوي او دا دې سپېږمو ته ور واچوئ. رنګ رنګ تماشې به په دیرو وګورئ، رنګ رنګ. دا ټول غلط په دې اصل کې. عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي. دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پس رئیستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت و. د هغه کار څه و؟ د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و. کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي، نو چې هر قسم غریب به راغی موټی به یې ډکول او ورکول، به یې شمارلې به نه، ټول دولت یې داسې خرچ کړی و. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره. سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم، روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای. دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شوه. یو ملا له یو ورځ چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جنۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ. دې ملیانو نه ته تمه کوي چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي وکړو. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته. نو جنۍ په ژړا شوه، ویلې ولې جاړې؟ خو بس یا خوړلې او یا توی کړې. ویل نه مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم، نیا به مې ووهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې، پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټوه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره. ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی، نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتو او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما نه اله، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما نه اله. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي، خبردار
تو به بخنه کی ټوکی دي یا مخول ده دین نه مخول ده. که تاسو خیال وکړئ قران کریم کې یو واقعه ذکر ده. خضر علیه السلام سره یو پیغمبر مرګره شو. هغه ورته وی چې دا شلې چې ستا ما سره وخت یې د بګرانی زبدا سے کارونه کوم چې هغه ستا علم باغمنی ما سره بجګړه هغه ورته گزاره وکړو. څنګه د 14 سپاره آیات قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. دا آیاتونه د سر نه وایي پاسا نو بس ټیک. دا 14 سپاره سره سور لسمه 14 سپاره د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی په خپل مطلب د پاره وایم. دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره مرګ شو؟ موسی علیه السلام. خیای نو خضر علیه السلام ته وی چې دا شل دی چې گزاره وکړو. یو دوا لکانو له به کوله او خضر علیه السلام یو لک الک رونی و مړی. موسی علیه السلام ورته وی چې دا سکه نو دی ورته وی چې قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. ما پته نه ویل. موسی علیه السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو تیر شوما. خیر ده بیا وغږ بیا یو بل واقعیا وکړه بل درې وکړي. اخر کې ورته وی خضر علیه السلام ته چې ما اوس پوي کا په درې وړ واقعو باندې اوس په یوم په یوم دغه بیا ګورو. خضر علیه السلام ورته وی چې دا الک ما زکه مړکو چې د دې الک مور او پلار ډېر خو مسلمانان او دا کلو شو نو د دې وجب د مور او پلارم کافر شي. نو الله ما ته وی چې دا مخ کې نه مرکه چې د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي. عزیزان اوس دا کتا سو خیال کوي په ظاهر او د شریعت نه خلاف کارو سړی وجل لیکن د حال تقاضا داوا چې د نرست نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لري کول پکار. نو دا خلق چې عزیزانو دا صاحب حالو. اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں کیوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاریم شدند. مولانا روم در رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به اوریدن حال به پراغه. اوس فظاهر خو رباب او شپیلای کتا سخیالو کې دا د ګناه سيزونه دي لیکن صاحب حال خلقتا دا رباب او شپیلای او اوریدل جایز. دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه لپاره دي چې خزه نه زیارت تلار شي پیر بابا خزه ور کوي. دا دومره نن سره تر شوی دی د تبعم رباب غږېدو نو د دې لستونی ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو د ورته لستونه داسې او داسې کول. یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې او چې د لستونه داسې کونو مولا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانہ تیر شو سم مسله پیښ شو نو پیر بابا وی چې مولانا سے تاواز کی چې دا مسله حل کی. نو چا ورته وی چې صاحب هغه خدا سي چلو ستاله ستونه ونیو سړی غیب شوی دی. وی خدا کنه تاسو هغه سړی تاواز کوي چې سړی راغی رباب له تلنګ ورکو فقیر بابا بیا حال راغی چې حال پر راغی نو چې لستونه داسې کو الستونه بیا د کوی قاف غر سره داسې د مولا مخه ته پریور هغه چوکته چې دا خو زما د پیر لستونه ولنیو خو چې داسې کړو بیا دلته دا کرامتو په دې کې به دا اوسنی موږ خسکیان چې پیدا دي کنه دا خبره چې ووري نو تاسو رباب او کوئی کاف نه دلته او فلانی نو تاسو ورته باس مکوئ ورته کټک پت کې راځي بجلیګر مولا ته دی مال را مخامخ کوي. کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو ولی پکار الله کم شی صادر شي دته کرامت وی. شرقایق وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دي چې کرامت څه شي ته وي. یو معجزه څه شي ته وي. نو خبردار چا دا اورېدو قابل نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر باب غوي لستونه به ورته خوځي. من خلق چې رباب او شپېله اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي. دا اولیاء الله صاحب حال خلق د پاره دي او ما د پاره نه دي. بیا دا د صاحب دل خلق د پاره دي. ځکه شیخ سادی صاحب وایي
چې ګر تو څنګه خار مرمر شوی ګر تو څنګه خار مرمر شوی چوب صاحب بالوسی گوهر شوی کته و سارا کاڼه د بیابان کاڼه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدنه جوړ شي ملغلره بدرنه جوړ شي که پیغمبر ته خدای وایي مولا سي او بیا زمون د زماني مولا دلته قران ورکه چې دا تای جنازه وکړه دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دې خدای وبخي ته قران ورکه دله یا د جمعې پښپله فاتحه جمعات تراوړې طالبان یې خوري دغه کی ته دوی له قسم ورکړي چې دمړي پسې دړنه دوا وکړه لاړو غرق شو خدای دې کور روان کی پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مستړی کو ان تستغفر لهم 70 مره کتا یا کرته دې سړی د پاره مان بخنه واره په خپل ذات باندې قسمی کوي پرېدم نه یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګې دي او د پیغمبر په مجلس کې بناست او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين کدینا پس مرانه وکړو دغه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مثال نه ورکړي دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا دغه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مثال نه ورکړي عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی پنډای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه پنجاب وګوره آینده به سبزی او غلی او میوه ټوله تبا شو هزاره وګوره دویم ځل دی چې پتندر را غورځيږي 50 پکې پرونه مړ دي باران لاسکه ور سره داسې قهر را غورځي چې ثابت غر او چت کې په قوم ورول غر د دې غرونو متعلق خطا ته خدای ویلي دي کنه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني ادم د ملخانو غوندوالوزي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به وګوري چې د ډنډ څوي وړای په شانې په پاسمان کې د پاغوندو غوندوالوزي هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم خي او تاسو په یوه نه هغه نظارې درته قدرت خي د غر یو غونډس کې پشان کانه روچت کې او خلکو راوغورځي اوس پاسمان کې غر کمزې ده د ولږه د پړک نظر ته تندر جوړ شو در باندې راوغورځي او تبادي خدای ته رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې عمر لا بجاړي عمر لا ادم نوح علیہ السلام قوم بدر نه جوړي چې د کشته جوړول او قوم ورپورې خندل نو خدای ته وایي چې الله دې خو ما پورې خاندي ول ورته وایا چې فليضحكوا قليلا ولا يبكوا كثيرا لغون دې وخاندي دا ډېر جاړي دا څه بجاړي چې عمر لبم جراس وکړ کاولې نشي بخله کېږي به حضرت علی او بیبي فاطمه چې روزه نیولې او جماعت ورته مخه ته پروت ته بار چا आवाज وکړ چې دوه کسې یو دواړه وګي ډېر سخت ټول جماعت اوچت کو بار یو هغه ته ور درې ورځې روزه نیولې او درې ورځې ور سره دا چلو درې شپې درې ورځې خزا او خاوند دواړه نهر دي قران راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبه كنظر وکړو ټول بجنتيان شي روټه په بلو خورا وعلى حبه سره دې چې پخپل ورته نهارو پخپل اوجو او چته کړو بل ورک مصر خو اسم په دنیا کې خپل خار ده لیکن هغه د یوسف علی السلام د وجه بیا ډېر زیات خپل د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتل شي ځکه چې د بازارونو کې د حضرت یوسف علی السلام خرید او فروخت شوی بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړیو یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ را زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده د هر قسم
د دنیاوی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده. دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي. که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم. بلکې دا داسې زمانہ ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري. نو د دې وجه نه دا زمانہ د هغه حدیث مصداق شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. زما په امت باندې به یو داسې زمانہ راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي، صرف نامه به پاتې شي، قرآن به پاتې نشي. کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه، مگر هغه رواج به پاتې شي. اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي. د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن رایاد شي. دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې. اوس په دې ما پوه کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه، دا بعینه مغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی. مړي په ژوند هم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن دی مړي ته نږدې ورشي. قرآن کې راځي څنګه د هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وم. کوم آیات دی؟ ټیک شو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا. پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې دی دا ستا قرآن چې دی په ټوکو او لوبو نیولی. اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لئ چې دننه پکې هره بلایي. خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل به په 1,40,000 پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، واحد وکیل، بل څوک به نه. اوس هغه بین الاقوامي وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي دا به څه چلی. خبرې کوي بیا نامر دا کې په اخیره کې راوړل اوبه دې کاټ کوم بازار کې مولادي موبایل باندې کوالټي دا وکړې به ما تر 4 منټ خوشو نمړه 4 منټ نشم کولای نو وایي چې دې څه وکړي. Ari, terus cuci di sana, sera? Diusan lama. Nasai di sepawa deh begitu. Delta ogar asman, delta ogar asman. Dah antara gaulu di dah kata ogar. Parah saja, gat parah saja. Ari. Sana nampak. Thank you.